الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبانو دا سجده کول هغه پرپزه باندې او یا پر دغه باندې پرتندي باندې دا اوس څنګه ده؟ طالبانو د امام صاحب رحمت الله علیه او د یارانو سره اختلاف دی چې په دغه خبره باندې سر خلاصي. الله پاک په قرآن عظیم شان کې ویلي دي چې فاسدیږي، لیکن په دې کې کوئی خبره نشته چې سجده فرض ده. لیکن سجده وایي چې شته، په دې کې اتفاق دی چې باړخو کښېږدي دی سجده نه ده، په دې کې اتفاق دی چې زنه کښېږدي دی سجده نه ده. لیکن اوس امام صاحب دلته وګورئ او یاران وګورئ، دا ځای عجب ډېر سره بل طرز دی. امام صاحب مبارک وایي نه پزه ټوله پزه او ټول تندی دواړه چې هر یو واقع هغه خپله واجب دی، خپله څوک دی واجب دی. ما خبر ته غوږ نسئ، ګوره دا ځای ته که څه چې پام شو او یو جز په دې کې لال التعین شول فرض دی، یو جز لال التعین شول څوک دی فرض دی. حتی که سړي دواړه نه کښېښول نو بهرحال لمونځ فاسد دی، دا خو په اتفاق دی. که سړي پزه کښېښول یوازې تندی نه کښېښوي د امام صاحب پر مذهب لمونځ صحیح دی، ځکه څوک پاتې شو واجب تندی چې دی پورته کوي څوک پاتې شو واجب. ما خبر ته غوږ نس او پزه چې کښېښوم فرض پکښې راغی هم د فرض واجب پکښې راغی، ټول فرض خو واجب ده او هغه فرض هم پکښې راغی چې یو جز ما چې کښېښول او که تندی کښېږدي هم فرض پکښې ادا شو واجب. لیکن یو واجب پاتې شو چې څوک دی پزه ده هغه دا دی وایي. یاران بیا وایي نه دا ځای کذب پزه ګر سره وباسه، په پزه څوک نه ادا کېږي فرض، په پزه څوک نه ادا کېږي فرض مطلقا نه ادا کېږي. ګوره دا ځای ته ډېر ګران دی، مختار یم وایي چې په دا ځای عبارت سره خلاص خو په فرض ادا کېږي په جبهه، خو ټول جبهه نه په بعض جبهه ادا کېږي. نو په جبهه کې ټول جبهه واجب ده، بعضې جبهه څوک ده هغه فرض او پزه مطلقا سر تر پایه ټول واجب، ټول څوک ده واجب. که دا ځای ته چې پام ورته وکړي نو سرخ به په خلاصوي که نه دی په خلاصوي. اوس دغه دی راولاړېږي دغه وایي. لیکن اصح مطابق په دې کې خبره د چا ده؟ هغه د یارانو ده، د یارانو پر قول باندې فتوا ده. حتی شیخ الاسلام په درس ترمذي کې وایي رجوع د امام صاحب قول ته د یارانو ثابت ده. رجوع د امام صاحب چاته هغه قول ته د یارانو ثابت ده. نو چې رجوع ته ثابت شي خو نو باندې بيخي خبره لا نشته. نو دغه ځای ته طالبانو ته سپام ورته کوي دغه لیکن اصح مطابق د امام صاحب قول په دې دی، د امام صاحب دغه د یارانو قول په دې دی، د یارانو قول ته کوي هغه دا دی چې د جبهه تعریف په ټول دغه د سجدیه تعریف په ټول لغت ته چې وګوري، چې په ټول لغت کې وګوري د جماعت څنګه راځي وزل جبهه علی الارض وزل انف علی الارض نه دی. نو چې نه راغی هغه ترجیح کول ته د چا ده؟ هغه د یاران ده او د امام صاحب هم رجوع ته کوي. خو که امام صاحب رجوع ته ونه کړي هم فتوا پر کول د چا ده؟ هغه د یاران. دا اوله مسله څو ګورئ چې د اتر سم نه واوري دا چې د اتر چې دغه په مقصد مې سر خلاص دا یا دوهمه راولات سو دغه پر چې شده سجده پر وله باندې د سجده دغه دلنګوټي ولې پرتندي تړل پر دې باندې سجده څنګه ده؟ دا خورا خلک ډېر دغه پکښې کوي خبرې. طالبانو که چیرې دا رقم دونه ډېر ولونه تړلي وه چې دا ټینګوالی و حجم د چا نه ور معلومېدی، هغه د مځکې نه ور معلومېدی کلکوالی، نو خو بیا سجده چې قرار نه پرنیس په یو رقم هغه خو بالا بیخي سجده نه صحیح کېږي یا مکروه تحریمي ده. او که چیرې حجم معلومېدی لیکن مکروه تنزیهي. پر پیکی سجده څنګه ده؟ پر پیکی
ته دا ځای ته پام وکړئ یو پیکی مې لایسل پیکی دی پیکی خود به هغه د نر دپاره هغه مناسب نه او پاتې سوله دا خبره چې بیا پر پیکی باندې سجده څنګه ده هغه زموږ د مختار ملا صاحبو کتابونه دا وایي هغه خو جز د انسان دی لکه خو چې پرتندي وکړي پروا نه کوي چې خو دې پر چا وکړي پرتندي هغه هېڅ پروا نه کوي خو که دونه وریښتیان راشي هغه بیخي چې حجم معلومېږي هغه جلا خبره خو ګورې د لنګوټې فرق دا راغی که حجم معلومېدی مکرو څوک د مکرو تنزیهي ده او د دغه له د خپل جز له چې هغه څوک دی هغه دغه پیکی دی دا پیکی خو چې هر څه نه کوي ګناه وکړي چې هر څه وکړي چې ښه کار وکړي چې بد کار وکړي هغه د ده کار دی خو دغه یې نشته طالبانو مکرووالی نشته بعضو خلاف الاولا لیکلي دي بعضو خلاف الاولا نه دي لیکلي ګوره دا تورې زده کوي خیر خو هغه مطلب هغه په قراتو په دې شي کې نه ده دا خلک پوښتنه درڅه کوي دا ټوله دغه د دغه ځایه خلکو ورته پام نه دی ما درته ویلي وه که بلاعذره سړی هغه پزه پورته کې پر دغه سړي باندې سجده سهوه ده که په کسته پورته کې د لمانځه عادت و چې دا سړی منفرد وي یا امام او که تندی ټوله پورته کې پزه ولګي که سړی لمونځ نه رسي که سړی څوک نه رسي که سړی لمونځ نه رسي پر دغه باندې فتوا شو دغه طالبانو هغه سبق شو غوږ ورته نیسئ صفحه هغه درجې مختار ملا صاحب 366 صفحه چې دا خپله څوک دی د هغه مبتبهي دی او او دغه د کور و دغه له د چې پر غوله باندې وکړي یا پر دغه باندې وکړي دا بیا 300 هغه اویايې صفحه پام سر مخلاص و کملوس خلاص بل دا بله مسله هم د دې پکښې ووایاست باره به نو نوره درته ګرانه نه وي دا یو فتحالقدیر په دغه مسله باندې 244 جلد اول مجمع الانهور منتقى لابور دور منتقى جلد اول 98 منة الخالق پر باری رایک جلد اول 545 صفحه یروي استمه او درجه مختار ملا صاحب په 313 صفحه کې هم په 388 صفحه کې هم بل خبره دا بل سره ځکه باره به ورسره پر دې ځای متصل راشي چې په یو ویډیو کې راشي طالبانو دا پورته کول د پښې په سجده کې څنګه دي طالبانو چې دغه ځای ته پام وکړي بعضو دغه پورته ایښول د دواړو پښو پر ځمکه فرض بللی دي بعضو سنت بللی دي لیکن دغه بعضو دواړې یوه فرض بللی ده چې دواړې به نه پورته کوي که دواړې پورته کړي لمونځ فاسد دی لیکن ته چې پام د ځان سره وکړي په حدیث کې فقط په آیات کې فقط دا راغلی چې سجده وکړي سجده خو مې درته وویل چې پر بعضې تندي باندې کېږي لیکن د خدای د رسول چې دغه حدیث راغی چې پر اوه اندامو باندې توی سجده کوي پر څو اندامو پر اوه په هغو کې دوې پښې هم دي که په دې باندې فرضیات ثابت شي خو زیادت خبر روایت پر چا راغی پر کتاب الله یا نو اصح کول دا دی چې آیات چې پر تندي باندې سجده وکړي پر پزه باندې وکړي هغه فرضیات چې ثابت شو هغه په آیات ثابت شو او حدیث حمل پر وجوب دی اصح مبتدی خبره ده چې د دواړو پښو ایښول هم واجب دي د یو پښې ایښول هم واجب دي نو که سړي دواړې پښې پورته کړلې کې یو پښه پورته کړل دواړه له سوی دي په دواړو کې مکروه تحریمي دي خو مکروه تحریمي سره یو وکړي او سره دوه وکړي نه هغه سره ډېر وکړي سره لږ وکړي په مراتبو کې فرق شته نور دواړه د مکروه تحریمي سره نه وځي که سړي په کاسته وکړي د لمانځه ادا واجب د فرمانفرید امام او که سړي په یاره وکړي سوی د ساوه دا 399 صفحه درجې مختار جلد اول نور هغه نورې صفحې فتحالقدیر هم په دا ځای کې راوړي دي او دا غلکه مجمع الانهور ما نورې درته ووایي والله سبحانه اعلم